اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې تجب واجبیږي سجده سجده بین تکبیرتین په مابین کې د دوه تکبیرو دا بیان چې دی دا د سجده تلاوت دی. سجده تلاوت هغه ته ویل کېږي چې په قرآن کریم کې 14 آیات د سجده راغلي دي چې یو څوک دغه آیات د سجده ووایي په خپل یا یې واوري ګوره چې ووایي یا یې واوري پر دغه چا باندې سجده واجبیږي. دې ته سجده تلاوت ویل کېږي. د دې طریقه چې د دا رقم ده چې سړی ودرېږي مخامخ پر قبله شریفه باندې ووایي چې نیت مې دی د سجدې د تلاوت د قرآن الله اکبر سیده سجدې له ولاړ شي، نور نه رکوع کې سته نه لاسونه پورته کول کې سته نور نه بل شی کې سته، بس سیده چې سجدې له ولاړ شي سبحان رب العلا ووایي 3 واره بیا الله اکبر چې سر راپورته کې بیا نه سلام ګرځول غواړي نه شی غواړي، بس د ادوا الله اکبر په مابین کې دغه ته سجده د تلاوت ویل کېږي. تجب واجبیږي سجده سجده بین تکبیرتین په مابین کې د دوه الله اکبر یو الله اکبر دا چې سجدې له روان دي بل الله اکبر دا چې د سجدې راپورته سو بشروط په شرطو سره صلات د المانځه بلا رفع بلا پورته کول ید د لاس شرطونه د المانځه به ټول برابر وي یعنی مخ به وقبله ته دا یاو او داس بلري پاکي جامع به پر پاک ځای به دغه شرطونه عورت به پټ وي دا شرطونه به ټول برابر بلا رفع بلا پورته کول ید د لاس به غوږو ته نه پورته کی وتشهد او د تحیات ویل نه غواړي وسلام او د سلام ګرځول نه غواړي وفيها پدې کې سبحتو تسبیح دی وایي په دا سجده کې سجود د سجدې تسبیح په نور سجدو کم تسبیح ویل کېږي سبحان ربي الاعلى په دغه کې سبحان ربي الاعلى وایي علامن پر هغه چا باندې واجبېږي تله چې وایي آیات من 14 آیات د 14 آیات وسه التي هغه په اخر چې په اخر کې الاعراف د سوره اعراف ذکر شوی دی والرعد د سوره رعد راغلی دی والنحل د سوره نحل راغلی دی وبني اسرائيل د سوره بني اسرائيل راغلی دی ومريم او د سوره مريم واول الحج په اول کې د سوره حج راغلی دی والفرقان د سوره فرقان راغلی دی والنمل په سوره نمل کې راغلی دی والف لام میم سجده په الف لام میم سجده کې راغلی دی والصاد په سوره صاد کې راغلی دي وحامیم فسوره حامیم سجده کې راغلی دي والنجم فسوره النجم کې راغلی وانشقت فسوره انشقت کې راغلی دي واقرا فسوره اقرا کې راغلی دي په دغه 14 ځایو کې آیات د سجده راغلی دي او سمعها یا یواوریدي و اذا هغه وخت الله کې وایي الامام امام فمن هغه څوک سمع چې واوري واقتدا اقتدا وکي به په دسره په رکعت الاخرى په بل رکعت کې یسجد سجده دی وکي بعد الصلاه ورسته د المانځه دلته امام پر المانځه ولاړ دی آیات د سجده په المانځه کې وایي هغه څوک چې په المانځه کې نه دی داخل هغه واوريدي هغه په دغه رکعت کې نو څور سره داخل په بل رکعت کې بیا د امام سره په المانځه کې داخل سو نو دی بیا سجده د تلاوت د المانځه سبا وکي دغه سړی چې دا ورسته داخل شوی دی ولی د المانځه د باندې اوریدلې دي او په المانځه کې داخل شو هغه په بل رکعت کې او کچیر په دغه رکعت کې ورسره داخل شلو چې د امام په کم رکعت کې آیات د سجده وایي نو د امام سره دی یو ځای سجده د تلاوت وکي یسجد سجده دی وکي بعد الصلاه ورسته د المانځه کمصلی لك المانځه والا سمع چې واوري ممن د هغه چاسه لیس چې نوی معهود د سره ومن پلمانځ کې ومن هغه څوک اقتدا وکبي په دې پسې په تلک رکعت په دې رکعت کې بعد السجود الامام ورسته د سجده د امام لا يسجد سجده دی نکي وقبله او کچیر د امام د سجده د مخه داخل سو يسجد سجده دی وکي معه سره د امام ګوره که د امام سره په سجده کې داخل سو سجده د مخه سره په المانځ کې داخل سو د امام چې د سجده آیات وای د داخل سو هغه سجده لا نه دکړي نو سجده د امام سره وکي او کچیر امام سجده وکل د بیا داخل سو پر د باندې بیا سجده په المانځ کې نشته د بیا جلا سجده کوي وان لم يسمع كسمني اوریدلی وان الله کې وای المتم مقتدی لا يسجد سجده دي نه کوي الا سامع مگر نه اوریدونکو خارجيون هغه خارجي اوریدونکو چې د المانځ ته د باندې هر چا اوریدي پر هغه باندې بیا سجده د تلاوت سته والصلاتيه او سجده صلاتيه چې د لا تقضي قضا نه راول کیږي خارجها د باندې د المانځ یو سجده د تلاوت د چاغه هر وخت کېږي یو سجده د تلاوت چې د هغه صلاتیه ده چې په المانځه کې یو څوک په المانځه کې آیات د سجده وایي دغه د المانځه آیات د سجدې چې دی دا په المانځه کې سجده د تلاوت کوي او د باندې بیان کېږي که په المانځه کې نه وکل بیا د باندې نشي کوي لا تقضا قضا به نه راوړي خارجها د باندې د المانځه والرکوع او رکوع چې د بلا توقف رکوع به هم نه ځنډوي رکوع ته به توقف نه ورکوي ينوب ودي درج عن هذا دي سجديسه وان كرر كمكرر في مجلس في مجلس آيات د سجد تلاوت
په یوه مجلس کې آیات د سجدې تلاوت وار وار ووایي، ډېر وار ووایي. په مجلس په یوه مجلس کې او صلات واحدة یا په یوه لمانځه کې یکفي کافي ده، سجدة واحدة یوه سجده د ده دپاره کافي ده، یعنې یوه سجده به کوي. یو آیات یې 100 واره ووایي، پر یوه ځای ناست دی 100 واره ووایي، یا په یوه لمانځه کې دی 100 واره ووایي یو آیات، نو بیا به یوه سجده کوي. که دا 14 آیاتونه 14 سره ووایي بیا به 14 سجدې کوي. ويعتبر معتبر دی فی سامع په حق کې د اورېدلو مجلسه مجلس ده مجلس معتبر دی، یعنی چې په یوه مجلس کې کوو بیا صحیح دی، بیا به یوه سجده کوي. الصوب د جامع والانتقال انتقالېدل من غصن د یوه شاخ څخه الی غصن و بل شاخ ته آخر، یعنی په درخته کې ناست دی په یوه شاخ کې ناست دی آیات د سجدې وایي، بیا بل ته واوړي آیات د سجدې وایي، بیا بل ته واوښتي دا غټ درخت دی، نو دا به څه کوي جلا جلا سجدې به کوي. د دې دپاره تبدیل دې ته بدلېدل وایي د مجلس. ویکرو مکرو دی ترک پرېښول آیات د آیات السجدې د سجدې آیات پرېښول چې دی دا مکروه کار دی، چې د سجدې پر آیات باندې رالی دی یې پرېږدي، دا کار دی نه کوي ودې وایي. لا عکسه عکس یې نه دی مکروه چې یوازې د سجدې د تلاوت آیات وایي نور نه وایي، دا کار بیا مکروه نه دی. وندب مستحب دی زمو ملګری کېدل غیرها ما سوا ده دی الیها ودې ته. واستحسنوا ښه بللی دي اخفاؤها پټ ویل د آیات د سجدې عن سامع د اورېدلو. یو څوک د قرآن تلاوت کوي پر دغه به آیات باندې چې رالی بس د آیات پټ ووایي، قرآن تلاوت په زوره کوي، ګرد خلک ورته ناست دي غوږ ورته نیولی دي، پر آیات د سجدې چې رالی د پټ ووایي، دغه کار چې دی دا ښه بلل سوی دی، یعنی مستحب کار ښه بلل کار دغه کار دی. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.